سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. وال سټریټ ژورنال وایي چې ایران غواړي دا ځل د اسرائیلو پر ضد له قوي وسلو څخه کار واخلي. ټي ټي پي وایي چې په یوه میاشت کې مو په 220 بریدونو کې 130 نظامیان وژلي او 145 نور مټاپیان کړي دي. علي امین ګنډاپور د عمران خان د خلاصون لپاره په ثوابۍ کې پراخ احتجاجونه اعلان کړي دي. او وروستۍ خبره دا چې ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته ویلي یوازې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کړئ ملکیانو ته زیان ونه رسوئ. اوس هم بشپړ خبرونه. وال سټریټ ژورنال وایي چې ایران غواړي دا ځل د اسرائیلو پر ضد له قوي وسلو څخه کار واخلي. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د ایراني او عربي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران اسرائیلو ته د پیچلي ځواب ورکولو پلان لري چې په هغه کې نورې پیاوړې وسلې هم شاملې دي. د دغه رپورټ له مخې د ایران حکومتي چارواکو عربي ډیپلوماتانو ته ویلي دي چې پوځ به هم د اسرائیلو خلاف په ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. په دغه راپور کې د ایران د حکومت د یو چارواکي له قوله ویل شوي زموږ پوځ خپل ځواکونه له لاسه ورکړي نو باید ځواب ووایي. نوموړي زیاته کړه چې د ایران رژیم ممکن د عملیاتو د یوې برخې لپاره د عراق خاوره وکاروي او ښایي د اسرائیلو په پوځي تاسیساتو برید وکړي، خو دا تیر ځل په پرتله به ډېر قوي به اوسي. د ایراني او عربي چارواکو په وینا د ایران حکومت اراده نه لري چې د تیرو 2 بریدونو په څیر د توغندیو او بې پایلوټه الوتکو پورې خپل غبرګون محدود کړي او کوم توغندي چې دا ځل کاروي ډیر به قوي واوسي. دغه ایراني چارواکي دا هم ویلي چې ایران نه غواړي چې په دې برید سره د امریکا ټاکنې اغیزمنې کړي او زیاته یې کړه چې برید به د سهشنبې ورځې له رایې اچونې وروسته او د نوي ولسمشر د لوړو له مراسمو مخکې ترسره شي. په یو بل خبر کې اورئ چې ټي ټي پي وایي په یوه میاشت کې مو په 220 بریدونو کې 130 نظامیان وژلي او 145 نور مټاپیان کړي دي. تحریک طالبان پاکستان وایي د اکتوبر په میاشت کې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد 220 وسلوال بریدونه کړي چې پکې 130 تنه وژل شوي او 145 ټاپیان شوي. دوی ادعا کوي چې مرګ ژوبله د 130 پوځیانو، 9 نوي پولیسو، 9 ملیشا ځواکونو او 10 د څارګرو ادارو غړو ته اړولې ده. تحریک طالبان پاکستان وایي چې زیات بریدونه د پښتونخوا ایالت په ملاکنډ، ډیره اسماعیل خان، پیښور، کوهاټ، سویلي وزیرستان، ژوب او بنو کې د پاکستان د حکومتي ځواکونو پر ضد کړي دي. تحریک طالبان وایي چې په دغو بریدونو کې 4 واره د ساینپر پر مټه د پاکستان ځواکونه په نښه کړي دي. دوی زیاتوي چې یوازې یو ځانمرګی برید، 9 واره تاروزی بریدونه، 19 واره لاسي بمونه، 9 ځله هدفمن بریدونه، 8 ځوابیه بریدونه او 9 چرکي بریدونه هم کړي دي. دوی همدغه راز لیکلي چې 22 کمینونه یې نیولي او 1 توغنده یې هم توغولی دی. ټي ټي پي ادعا کوي چې 13 اکتوبر میاشت کې له پاکستاني نظامیانو 14 کلاشینکوفونه، 1 راکټ لینچر، 1 ساینپر، 10 ټوپک، 8 د راکټ ګولۍ او ځینې نورو توکي ترلاسه کړي دي. تحریک طالبان پاکستان زیاتوي چې په 13 میاشت کې 3 امنیتي کیمرې، 3 نظامي ټانکونه، 40 پوځي موټرونه، 2 پوځي ټانکرونه او 6 چک پوینټونه تخریب کړي دي. تحریک طالبان پاکستان په 13 اکتوبر میاشت کې ځان ته د اوښتو زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. پاکستانی طالبانو دا هم نه ده په ډاګه کړي چې تر پخوا یې بریدونه زیاته شوي او که کموالی پکې راغلی دی. خو ټي ټي پي په خپله یوه تازه اعلامیه کې خپلو وسلوالو ته امر کړی چې
په پاکستانی پوځیانو بریدونه زیات کړي خو عامو خلکو ته زیان ونه رسوي. په یو بل خبر کې اورئ چې علي امین ګنډاپور د عمران خان د خلاصونو لپاره په ثوابۍ کې احتجاجي جلسې اعلان کړې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي لا زندانه د تحریک انصاف د رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خلاصون لپاره د نوامبر پر 9 په ثوابۍ کې احتجاجي جلسې کوي. علي امین ګنډاپور د نوامبر پر 2 پر اول پینډۍ کې د ایډیالا زندان مخې ته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې نور لا ریاستي زورونو تنګ دی او پر خپلو پلویانو د احتجاج لپاره وروستی غږ کوي. علي امین ګنډاپور واضح کړه چې وروستی غږ په دې معنا دی چې د تحریک انصاف پلویان دی د ثوابۍ موټروي جلسې ته د تګ پر وخت خپلې کورنۍ خبرې کړي ځکه ښایي کور ته ستانه نشي. نوموړي البته ټینګار وکړ چې جلسه به سولهییز او لاسته راوړونکی وي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونه غړي پر علي امین ګنډاپور نیوکه کوي چې د صوبې د امنیت او نورو مهمو مسایلو د حل پر ځای ټوله توجه د مرکزی حکومت ضد احتجاجونو ته کړې ده. تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې د خپلو عملیاتو پر مهال یوازې پاکستاني ځواکونه چې د دوی اصلي موخه ده په نښه کړی. TTP د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ټینګار کړی چې دا د ډلې جنګیالي د له هغو عملیاتو ډاډه وکړي چې پکې ملکي کسانو ته زیان رسیږي. تحریک طالبان پاکستان همدغه راز په خبرپاڼه کې له خپلو مجاهدینو غوښتي چې خپل عملیات چاټک کړي او د دښمن پاکستاني پوځ په هر ځای کې په ښکاره توګه په نښه کړي. د تحریک طالبان پاکستان اعلامیه کاږي تر هغه چې دښمن له خپلو سیمو ونه شړو خپلو مرکزونو ته به ونه ګرځو. د TTP په خبرپاڼه کې راغلي زموږ سپېڅلی جهاد په دې هېواد کې د مسلط شویو ظالمانو او اشغالګرو ځواکونو پر وړاندې روان دی. نو ټولو مجاهدینو ته لارښوونه کیږي چې په عملیاتو کې شرعي احکامات په نظر کې ونیسي. که څه هم د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په دې هېواد کې د TTP د فعالیتونو مخه ونیسي خو یو شمېر پاکستاني چارواکي بیا ادعا کوي چې یادې ډلې ته اسلامي امارت په افغانستان کې امن ځایونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ممتاز زهرا بلوچ په یوې خبري ناسته کې دغه ډله تورنه کړه چې د افغانستان په خاوره کې پټن ځایونه لري او لا هماغه ځایه د وسلوالو بریدونو لپاره پلانونه جوړوي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه بې بنسټه وبلل. TTP د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل زموږ ټول مشران او مجاهدین په پاکستان کې دي. موږ نړیوالو او سیمهییزو رسنیو ته بلنه ورکوو چې راشئ زموږ مشران او مجاهدین د مرکو لپاره چمتووالی لري. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې موږ اړتیا نه لرو چې په نورو هیوادونو کې واوسو یا ترې مرستې وغواړو. موږ ټول همدلته پاکستان کې یو او لا همدې ځایه خپله سپېڅلې مبارزه کوو. د افغانستان اسلامي امارت هم په وار سره د پاکستاني چارواکو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې په افغانستان کې یې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته ځای نه دی ورکړی او نه هم اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې ترهګریز فعالیتونه وشي.